بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د اوږد ټولو به درته روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته زه ښایم چې څنګه کولی شو په سلام نټورک کې، سلام سیمې کارت کې 8 GB انټرنیټ یوازې په 90 افغانۍ فعال کو. او مخکې د دې نه چې لاړ شو عملا د طریقه زده کړو، تاسو یوټیوب ته لاړ شئ، نجیب الله زرک سرچ کړئ او له پیدا کولو وروسته سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ترڅنګ د زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ ترڅو هر نوې ویډیو چې پورته کوم تاسو ته په وخت خبر یا نوټیفیکیشن در ورسیږي. نو دوستانو، زه چې څنګه کولی شو 8 GB انټرنیټ په 90 افغانۍ فعال کوم، ډېر اسانه طریقه ده. او 4G انټرنیټ یوازې په 90 افغانۍ. تاسو به راشئ خپل موبایل د نمبر ډایل کولو څخه ته بلاړ شئ، کیبورډ ته بلاړ شئ. د کیبورډ کې به ستوری 940 او بیا ستوری د هغې وروسته 340 او د هغې وروسته بیا ستوری کلیک کړئ. دوستانو، بیا هم یادونه کوم که مو چېرته ویډیو خوښه شوله، ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو تاسو له ګټورو معلوماتو په پښتو ژبه خبر شئ. نو بیا ځو، د هغې نه وروسته یو بټن کلیک کوو او بیا هیش او بیا هغې نه وروسته اوکې کوو او زو سلام باندې کلیک کوو. نو دغه د موږ ته ولیکل چې په خیر راغلی 8 GB ډیټا بانډل د 10 ورځو لپاره په 90 افغانۍ. او د فعالولو لپاره به یو کلیک کوو او سینډ بټن باندې به کلیک وکړو. نو you will receive message for your package activation. نو لږ به ورته منتظر شو، اوس به موږ ته میسج راشي. نو بالکل فعال شوی دی. زما په موبایل کې 92 افغانۍ وي. نو انټرنیټ بالکل فعال شو. اوس به لټ شو، انټرنیټ به وګورو. دا د میسج هم راغلو، میسج به خلاص کو. دغه ده ډیر سلام کسټمر یو have successfully activated your په خیر راغلی 8 GB ډیټا بنډل. نو کوم چېرته ویډیو خوښه شوله، ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ او د ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ. ډېره مننه.